واه دا ځل د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مخکښه لونډر او پخواني کپتان محمد نبي ساحل د افغانانو زړونه وګټل. ملګرو، محمد نبي ساحل څه کړي دي او د افغانانو نوم یې څنګه روښانه کړی دی او څنګه یې د افغانانو زړونه ګټلي دي، ټول معلومات په همدغه ویډیو کې درکوو. که چېرته تاسو د سپورټي معلوماتو لپاره اړتیا لرئ چې په وخت سره خبر شئ، نو ایران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب او همدغه ویډیو در سره لایک کړئ. رزو خبر ته. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مخکښه لونډر او پخوانی کپتان محمد نبي ساحل به د بنګلادیش پریمیر لیګ سیالیو راتلونکي پړاو کې د رنګپور رایډرز لوبډلې مشر په غاړه ولري. نوموړي د کپتان په توګه د ټاکل کېدو خبر رنګپور رایډرز لوبډلې په خپله رسمي فیسبوک پاڼه خپور کړی دی. محمد نبي ساحل په دې وروستیو کې لا ټیسټ کرکټ لاس په سر شو او خپل پام یې سوداګریزو لیګونو او همداشان د افغانستان لپاره د سپین توپ لوبو ته کړی دی. د یادولو وړ ده چې دا به لومړی ځل وي چې محمد نبي ساحل په بنګلادیش پریمیر لیګ سیالیو کې د یوې لوبډلې مشري په غاړه لري. نوموړي له دې وړاندې BPL سیالیو کې د یوې لوبغاړې په توګه لوبې کړې دي، خو د کپتانۍ په دنده یې تر اوسه نه ده ترلاسه کړې. د رنګپور لوبډلې تمه دا ده چې محمد نبي ساحل به په بنګلادیش ویشتن ځایونو ښه تجربه لري او وبه کولی شي چې جوانا رینجر لوبډله به تر اتلولۍ مقام ورسوي. رنګپور لوبډلې وروسته له هغې د کپتان د ټاکلو ګام پورته کړ چې 2 ورځې وړاندې د اکاپالتون لوبډلې د بنګلادیش د ورځنیو لوبو کپتان مشرفي مرتضی د لوبډل مشرۍ په توګه ووټه. په رنګپور رینجرز لوبډله کې دغه لوبغاړي شتون لري: محمد نبي، مستفیض الرحمن، محمد نعیم، عرفات سنی، جهر اسلام، شایهوب، تکسین احمد، فضل محمود، ذکر حسین، ندیب چودری، راشا حسین، لیوس ګوري، کرون ریفلوټ، سنجیت ساها. ټاکل شوې ده چې د بنګلادیش پریمیر لیګ سیالۍ به د روانې دسمبر میاشتې په 11مه نیټه پیل شي چې د نوي کال د جنوري میاشتې تر 11مې نیټې پورې به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د بنګلادیش پریمیر لیګ سیالیو د پیل مراسم به د بنګلادیش په وخت مازدیګر په 4:20 پیل او 6 ساعته به دوام وکړي. بنګلادیش کرکټ بورډ د سږني موسم د بنګلادیش پریمیر لیګ د پرانیستو مراسمو کې د ګډون لپاره د هند بالیوډ سینما 2 تکړه اداکاران کریتینا کیف او سلمان خان ته هم بلنه ورکړې ده.